موقع ورکړل شوی دی چې هغوی خپل سټالز دلته ولګوي، خپل شیزونه دلته راوړي، فوډ آیټمس خپل راوړي، د خوراک چې کوم شیزونه دي دای چې کوم افغاني میوزیک دی هغه موږ دلته ډسپلی کړی دی. افغاني چې څو نن سټالز لګېدلي دي هغه تاسو ته ښکاري چې ډېر زیات رش هم دی. افغان مهاجرینو د ښځو نمایندګي یو که نه د سټوډنټس یو او موږ ټول شیان په کرافټس جوړ کړي وو، هینډ دي ځکه چې موږ ټریس یوز کړی وو، بیډس یوز کړی وو او دا ټول داسې زموږ از سیمپل دي که نه چې موږ څه جوړ کړی شو، زموږ په فطرو کې څه دي او موږ په کومه حالت کې څه جوړ کړی شو او دا زموږ یو ټالنټ دی چې موږ غواړو چې وښایو اول ښځو ته چې انکارج مطلب سټوډنټس پېښور یونیورسټي ټول سټوډنټس تقریبا راځي، افغان سکولونو والا ټول سټوډنټس دلته را روان دي او دې نه علاوه دا 16 days of activism جنډر بیس وایلنس باندې چې مطلب موږ وایلنس تشدد چې کوم زیاتېږي که هغه فیمیل سره وي که هغه میل سره وي چې هغه کم